بسم الله الرحمن الرحیم. روان نومبر میاشتې په 15مه نیټه باندې پښتون ژغورنې غورځنګ میرانشاه کې یوه لویه جلسه اعلان کړې ده. په دې جلسه کې به د مظلوم قوم چې کومې ستونزې دي هلته ټارګېټ کیدنګ دی، لینډ ماین دی، په چیک پوسټ باندې ویزتیانې دي. خړ کمر د شهیدونه د میژ نیولې شوي کې ملګري دي، حنیف پښتین ورسره نور کې نیولې شوي ملګري دي. بم دمه کې او نور چې په ټرچر سیلونو کې کم زموږ زلمیان وژل کېږي. د هغې دپاره د سوله ییز ژوند دپاره د عزت د ژوند دپاره اوس هم زرګاو پښتانه په باکاخیر کیمپ کې دي او خپل کلي کې په خپل کورونو کې ورته د راتلو اجازت نشته. د دې هر څه نه باوجود یو ځل بیا موږ ګورو چې پروجیکټ طالبان دی او نوي سرنا پښتنې خاورې ته خاص کر وزیرستان ته راړل شوی دی. په پبلک سپیسز کې چې کوم دی نو ښځې وژل کېږي، خبر په مدرسې کې دماکه وکړل شوله. بیا د پاکستان د ریاست نمایندګان دي هغه دا خبره هم کوي چې کوم خلک د پاکستان فوج باندې د هغې په پالیسیانو باندې تنقید کوي نو چې څنګه اول د پښتنو سیاسي ورکرانو سره څنګه د طالبانو د په لاس باندې وژل شوي وو، نو یو ځل به بیا خلک هغه شانته وژل کېږي. نو زه تاسو ټولو ته بلنه درکوم چې په دې جلسه کې زموږ سره شرکت وکړئ. تاسو ټول ملګري په دې جلسه کې شرکت وکړئ او خپل نور ملګري هم د ځان سره په دې جلسه کې شریک کړئ. تاسو ټولو ته خواست کوم چې په دغه جلسه کې په ګڼ شمېر باندې شرکت وکړئ. ملګري لار بر دي ګډین نشي کړای د سوشل میډیا د لارې د دغه جلسې په چارتو چې میژ کمپاین وکړي په پور انداز کې شرکت وکړي او مونږ سپورټ در سره په انټرنیشنل لیول باندې د دلته نه به هر وخت موجود دي. رئیس د موږ سره دا جلسه کامیاب کړي. نو د ټول پښتون قوم څخه د ګډون هیله ده. موږ خواست کوو چې تاسو ټول پښتون قام او د وزیرستان غیرتي او مېړني ولس ته پکې ګډون وکړو. ځان سره د خپل تحریک جنډې یعنې سپین او توره جنډه هم وروړئ. We invite you all to come and participate in this gathering. ټولو پښتنو ته خواست دی د خپلې خاورې د تقدس لپاره په دې کې شرکت وکړي.